ما خو هسې چې کولې 100 روپۍ واخلې ته ماته څه اوف هو څومره ښایسته دانه ولاړه ده سرې مڼې چېرته دی چرګان چوکه پورې مې ویسي وا وا ولې به دې وینسم راخېجه اوف هو دا شیخ خو ډېر زیات وران دی ولیک شي شیخه چرګان چوک پورې خو ځي نو 100 روپۍ به دلته واخلې قربان شم د روپو خبره مه کوه ستا نه 100 روپۍ علي ښکلې ښکلې خو پکې پرېږدي زما دا مطلب دی چرګان چوک پورې خو ځي خو 100 روپۍ به نه واخلې یارو خفه دې کړم د روپو خبرې مه کوه بل نه ته څه والو ته زمونږ ورور یې ته یوه هم مه راکوه ټیکسي شیخه ارادې دې ټیک نه ښکاري ته اوس اوتې بوتې دماغ دې کار کوي کو دا راته ووایه د واټساپ او د فیسبوک آی ډي دې شتي وا شیخه دا څه کې مړه ته هسې یارېږي یاره شیخه دا څه کې مړه ما خو هسې چې کولې چې غوښه دې کړې ده که نه دې ده کړې شیخه ارادې دې مانه ټیک نه ښکاري ما زه چوک ته رسوه که نه کوزېږم درنه ته هسې چرګانو چوک ته ځې مړه راځه زمونږ که ځو الله دې پکې خیر واچوي چپ شه شیخه مړه ته خو هسې خفه کېږي یا د واټساپ نمبر راکړه یا د مسنجر نمبر راله راکړه پلیز ګاډه دې ودروه شیخه ما کوزوه شابه شابه ارادې دې ما ټیک نه ښکاري شابه کوزوه مې یار ته خفه شو یار سهار داسې کم ډریور سره راځم بس وایي به واټساپ نمبر راکړه ته پکې دا لسم کسې وترورې چېرته ځې وروره کارخانو مارکېټه پورې ځم 100 روپۍ به نه واخلې د نورو خلکو نه 1500 والو ستا څه به ګزاره وکړو راځه کښېنه وروره ځم درته خو اخري مې نه 100 روپۍ واخلې ته ماته څه ونه ویل ورورې کارخانو مارکېټ خو ډېر لرې دی خلک 1500 والي زه به خیر دی ستا نه 300 والم ګزاره به څه وکړم نه کرسل اخلي ځه ځه کوزېږه په زر هم دې نه وړم کوشه مه مې وړه شومپړکه واخسته هلکه چېرته ځې استاد جي پېښور ته ځم خو پیسې راسره نشته و مړه راخېږه پرېکې به دې ویسم ستا نه 4 روپۍ اخیسته ته ما د روپو څه ویل دي راخېږه مړه وا هلکه تاسو څو وروڼه یې یاره استاد جي مونږ خو یو 3 وروڼه یو که تاسو 3 شوئ که 4 شوئ که 15 شوئ زما به څه دنیا به ورانه کوي ټیک ده دا گاڑی دې سایډ ته ودرو زما یو ورور د ټریفک پولیس دا خبر هغې ته وکړه اوس به پته ولګي اوهو مړه تا ته خو ما ګپ لګوي یا ته ولې خفه کېږي زما ورور یې مړه مه وایه ته پلیز ته خو د بلچونه ته یې روزانه پرچي دي پرچي دي مړه په مخه بیا روزانه پرچه راکړئ پلیز ډېرې قصې مه کوه مړه ځه بس نه وایم ورته یار ځه مړه ته ولې خفه کېږي ته خو ښایسته هلک یې خواکه لاس مړه لاس مه راوړه یار ای لکه ولې څه چل له مالې وشو ټول خوږ یم یاره بیمار یم یاره ته لاس ویر مړه رشکو والا تاسو هسې ځان چرمولی دی مړه څوک د سره وخېږي هسې قصې کوئ مړه دا تاسو شی کوئ ای لکه خبره واوره مړه یادونه ښایسته هلک و داسې پرېکې رامړوله شیخان کباب तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम امیل منو د کوم ځای پورې به ځئ خو استاد ستا به مونږ کې څه کار دی خو چې چېرته کوزېدو هلته به کوشو که نه ته به خپلې روپۍ غواړې ځه مړه ځه سیده ځه زه ټیک دی نو ستاسو مرضي ده مېلمانه یې څه به درته شیخان خواصم تباه دي یاره د دې ډریور د ارادې خو راته ټیک نه ښکاري خو داسې نه چې زما دا ډارلینګ زمانه چپه کي یار دې ډریور ته وایم چې تر دې ګاډي نه خوشه دې ګاډي ته زه کښېنم داسې اوسه کوم که دا ډریور ماته ټیک نه ښکاري استاذ ته داسې په خپل طبیعت روان یو او زمونږ لږه جلتي ده
دې ګاډي نه خوښه زه ورته کینم او اوړه مړه دا تاسو جوړ کړي او اوړه شابه اوه تاسو ما د خودی نه غوښته چې پته دی ولګي استادي تاسو زما ډارلینګ ته پټ پټ کتل څنګه می شاته واړول